انسان چې مشکلات د خلکو په مخ کې بیان کړي. نو یاد وساتئ چې په دې باندې مشکلات او ستونزې او کړاوونه د انسان هیڅکله نه کمیږي، بلکې په اصل کې هغه یو مشکل درته 10 چنده جوړیږي او 10 مشکل درته په 100 چنده اوړي. د مشکلاتو د حل کولو ذات هغه ذات دی چې ته سر پر سجده ورته ایږدې، ستا ښه او بد، ستا نفع او پیدا، ستا خیر او شر د هغه د اجازې پرته نه. نو د الله په در کې د خپل مشکلات کښېږده او دعا وغواړه، نیک عمل وکړه، لمونځ وکړه، ذکر وکړه، پر خپل زندگی باندې پام فکر وکړه، بدی پرېږده، توبه وباسه، د ګناهونو نه پرهیز او تقوا اختیار کړه. د مشکلاتو د حل کولو اصل دردا دی. دوستانو دا خبره موږ تاسو ډیر خلک منو، خو په عملي زندگی کې بیا ډیر کم خلک داسې چې عملي کوي. نو د انسانانو ته په مشکلات ویلو کې هغه مشکل یو په څو چنده باندې بدلیږي. او دوم دا خبره یاد وساتئ چې کومه خطره دارله تر اوسه پورې راغلې نه، احساس درته پیښ سي چې تا ته یا د دښمنه څه خطره ده، یا د غریبۍ څه خطره ده، یا د ناجوړۍ څه خطره ده، یا بل داسې خطرات دي، نو د هغو د دفع کولو لپاره هتیار او سپر وډال الله تا ته دعا او نیکي درکړې ده. لاره د نیکۍ ونیسه، لاره د لمانځه ونیسه، لاره د ذکر او د اذکارو ونیسه، لاره د دعا ونیسه. دا د هغو په مخ کې سپر دی. د هغه چاته دا خبرې ښه احساسیږي چې چاته په تجربه ثابتې سوي. نور خو څه کوي، الحمدلله موږ مسلمانان یو، خامخا د داسې خبرو سره هر کس څه نه څه مخامخ سوی. د الله پاک څه په دې خپلو دعاګانو کې له هغه افتو څخه هم ډیر خواست کوه چې هغه بالکل د هغه احساس مخکې بیا په تا باندې راورسېږي، لکه د اسمانه چې کاڼي در باندې رایلاسي، چې داسې در سره مخامخ سي. لا په هغه دعاګانو کې د هغه یعنی څه معنا د دې ګردې خبرې خلاصه دا ده چې د یو شي د یو خطرې احساس نه یې، لا ته باید دعا د خدای پاک څخه حفاظت الله ته باید متوجه د عافیت خواست وکړي. او همدارنګه درېیمه، هغه مال او هغه دولت، هغه واک او قدرت او بادشاهي، هغه نوم او نشان او کرته او سوټ تاسو پیژنئ دا جامه چې کوم دی د په انګریزي کې دی چې شورت وای، نو ګرد خلک انګریزي وای، دلته قرآن شریف نه ایز، دلته خپل منځ نه ایز، در هغه غریبي، هغه ستړیا بیا د چې هغه د جهنم ته ورسي او هغه غریبي د جنت ته بوزي، هغه جنت ته ښکاره کې هغه د کامیابۍ ته ورسي. قسم په الله غریبي تربیه ده، په خدای قسم هغه زندان تربیه دي، په الله قسم هغه خولې څیدل په کار کې چې پر تا خولې څیږي هغه تربیه دي. دا سپینې کپړې چې اغوستي، دا کالر والا سیبمانه، دا کورتۍ چې ما اغوستي، دا سیبمانه یو زرین لونګۍ چې م تړلي، دا نن چې مثال خلک ګوتې ورته نسي، دا نو دا خبر در چا لپاره د پام فکر وړ ده. نو تر هغه دولت چې هغه د جهنم ته رسي، تر هغه شهرت، تر هغه واک او قدرت، سل واره غریبي تربیه ده چې هغه د جنت ورسي. څلورمه خبره دا ده، تر هغه خوشحالي چې هغه د خدای دشمن جوړ کړي، تر هغه خوشحالي، تر هغه سرور چې هغه تا د خدای دشمن جوړ کړي، په ګناهونو د خدای په نافرمانۍ دي اخته کړي، تر هغه غم چې تا را بیداره کړي، تر هغه خوشحالي چې تا په غفلت کې ډوب کړي، تر هغه غم، هغه تکلیف چې تا را بیداره کړي، نو هغه تر غوره او بهتره دی. نسواست پو. او پنځمه خبره، له ټولو نه لوی جاهل، اجهل، ناپوه او کمبخته سرټمبل
هغه انسان دی. دا نون خلکو ته مه ګوري چې هغه په دې حیوان هم پوهېږي چې د ګیډې شی څه شی دی. ګیډې مختار کتاب البطن د نس کتاب باندې هر څوک پوهېږي. یو سړي ته وویل ستا په قرآن کریم کې کوم آیتونه ډېر خوښ دي؟ ویل هغه دغه کولو وشربو وخورئ وچښئ. نو د ټولو نه لوی جاهل هغه څوک دی چې هغه په خپل پوره زندګي کې دا معلومه نه کړي چې زه د دنیا له د څه مقصد لپاره راغلی یم، زما هدف او غرض دلته په راته کې څه شی دی. تاسو به تر اوسه پورې دی پاګل نه یې لیدلی، داسې لیونی به تاسو نه یې لیدلی چې هغه دې د خپل وطن او کور څخه، هغه دې د خپل ملک او علاقې څخه یو لرې جهان ته ولاړ سي، یو لرې پردۍ دنیا ته دې ولاړ سي، یو پردي ملک ته دې ولاړ سي، یو بل ناولده ځای ته دې ولاړ سي، خو په راتګ او په تګ کې د هېڅ مقصد نه چې دپاره هېڅ نه. نو د ټولو نه لوی جاهل دا دی. نو موږ به دا ووایو دوستانو چې زموږ ستاسو اصل د ژوند مقصد هغه د خدای عبادت دی. سر په خلاص کې وی پیژندي، زده یې کړئ چې دا د خدای بندګي څنګه کیږي. همدا د کامیابی راز دی په دې دنیا کې هم په عقبا کې هم. اسلام